په ننګرهار ولایت کې د پوهنتون مخې ته د کتاب مطالعې دودولو په پار 2 ورځنی پروګرام ترسره شو. د کتاب لوستلو دا پروګرام د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست، ښاروالي او یو شمېر فعاله ځوانانو لخوا د ننګرهار پوهنتون مخې ته په تازه جوړ شوي پیاده رو کې جوړ شوی و. د مطالعې عامولو یاد پروګرام ته یو شمېر راغلي ځوانان او محصلین وایي خوښ دي چې دلته یې بېلابېل کتابونه ولیدل او له دې فرصت نه په ګټې اخیستنې سره یې ځینې کتابونه مطالعه کړل. دوی وایي د دې ډول پروګرامونو جوړول د ځوانانو لپاره ډیر ګټور دي. دا ډېرې زیاتې ګټې لري ځکه چې دا د ځوانانو ویښول دي او مطالعې ته چمتو کول دي. مطالعات سره کم کېږي او مطالعې ډېرې زیاتې ګټې لري، که نه باید په دې باندې هر سړی پوه شي او دا رقم پروګرامونه ډېر ښه دي، موږ هم خوښ دي. دا ګټې خو ډېرې ګټې لري ځکه چې خلک مؤسسه شوي دي بیرته د کتاب او هغه سره باید مطالعه وکړي، کتابونه وګوري ځکه چې دلته څه کار بار نه ده شوی، هغه ته مطالعې ته دا ډېرې ګټې لري. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر فعاله ځوانان هم دا ډول فعالیتونه چې د مطالعې د عامولو او فکر جوړونې لپاره ترسره کیږي ډیر مهم بولي. دوی همداراز وایي چې د مطالعې د بنسټیزو ځایونو د جوړونې او هغوی ته د زیاتې پاملرنې په برخه کې د هم کار وشي. په آینده کې باید دغه لړۍ دوامداره شي، ترڅنګ د دې برخې اصلي بنسټیزې برخې ته ډېر خلک متوجه شي چې ډېر احترام ورته وشي، د دې په بنسټونو باندې کار وشي، له پوهنتونونو تر ښوونځیو پورې تر مکاتبو پورې چې کوم اساسي ځایونه د مطالعې دي دغه لپاره باید ځانګړې توجه وشي. دا کار د لنډ مهال لپاره ذهني جوړولو لپاره دی، اساسي هم باید دې برخې ډېر کار وشي چې لا ډېر اړتیا ده ورته او دا کار د ستاینې وړ دی. عثمان همدرد یو د هغو رضاکارو ځوانانو له ډلې څخه دی چې د مطالعې عامولو پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې ده. نوموړی وایي که څه هم په دومره کم وخت کې مطالعه نشي کېدلی، خو د دوی هدف دا دی چې ځوانانو ته یوه ښه انګیزه ورکړي تر څو مطالعې ته مخه کړي. ګټه همدا ده چې د ځوان لپاره یو فکر ورکړل شي تر څو مایوسه نه شي، چون دلته ځوانان ناهیلي دي، ځینې ستونزې شته. نو زموږ یو شعار هم دی چې ځوانانو ته همدا وایي چې کتاب واخلي، مطالعه وکړي. په شخصي توګه خو د یو رضاکاره ځوان په حیث 100 کتابونه ما ورته راوړي دي، ځینې مطبعو نور هم پکې مرسته کړې، اطلاعات فرهنګ پکې مرسته کړې ده. د ننګرهار ولایت پوهنتون مخې ته په تازه جوړه شوې پلې لار کې د مطالعې دودولو پروګرام په داسې حال کې جوړ شوی و چې تر دې وړاندې په کابل کې هم د پولیس سوخته له جوړېدو وروسته دې ته ورته پروګرام جوړ شوی و او په خواله رسنیو کې هم خلکو د دې اقدام ډېره ستاینه کړې وه.